بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو. دا د زموږ نن شپږم لیکچر په مایکروسافټ ورډ 2010 کې او زموږ د چینل نوم د فری لرنینګ بای شاکام او کله تاسو سبسکرایب کړئ نه دا سبسکرایب کړئ او د ټلیک د نشان وخی چې تاسو ته نوی ویډیوز اپډیټس راځي او د نورو ملګرو د فائدې لپاره دا شیر هم کړئ او که تاسو دا ویډیو خوښ شوي نو لایک هم کړئ او خپل سوالونه او خپل مشورې تاسو په کمنټس کې لیکلی شئ او تاسو په تعاون او مرستې سره د چینل به ان شاء الله کامیاب رواني. نو اوس به موږ وایو په مایکروسافټ ورډ کې انسرټ ټول بار به شروع کوو. انسرټ کې ډومبه راځي کور پیج. انسرټ لفظي معنی ده داخلول، اضافه کول. نو چونکې دې کې دا ټول سیزونه داسې دي چې دا په ډاکومنټ کې موږ اضافه کوو، لکه ډرایینګز پکې چو، پکچر پکې چو، ټیبلز پکې چو، چارټونه پکې چو. نو دا ټولو سیزونو ته آبجیکټس د مختلف آبجیکټس دي او د دې موږ انسرشن کوو، اضافه کوو. د لپاره د دې نوم ورکړه انسرټ. په انسرټ کې ډومبه د کور پیج. کور پیج څنګه چې موږ یو کتاب لیکو دا غي لپاره یو کور پکاري. کور د پاسه یو رنگینه صفحه لګیدلی چې هغه ته کور پیج ویل کیږي. نو دې کې موږ اوس داسې کوو چې یو فرضي او څو صفحې پکې لیکو. دا موږ یو کتاب جوړ کو یا مو رساله جوړه کا، په دې کې ډیټا مو سلیکټ کا، کنټرول ا سره بیا مو کاپی کا او بیا مو پیسټ کا. موږ صفحې جوړې کې تقریبا جوړې شو پکې 3 صفحې. اوس موږ کور پیج اچو. نو کور پیج په ډومبي صفحه باندې خپل راځي. دلته کلیک کو او په دې کې به یو پیټرن خو یو نمونه به خو دا پکې تیار نمونه پرتی دي. دته ګیلری ویل کېږي. دا د هر د مختلف سیزونو لپاره مختلف ګیدرانې په دې کې اضافه کړې دي. نو کومه غواړو چې دا د پکې راشي موشن، دا به کلیک کو، دا په ډومبي صفحه راشي. ډومبي صفحه باندې رالو په دې کې موږ د فایل د کتاب ټایټل لیکل شو، نوم لیکل شو. لکه موږ دا کتاب جوړو د ام اس ورډ لپاره، نو به لیکو په ام اس ورډ نوټس ان پښتو. پښتو کې مثلا موږ نوټس لیکل غواړو او موجوده کال پکې لیکو 2019. دلته به لیکو د مصنف نوم چې کوم کس دا کتاب لیکي او دا سی بیا پکې کمپنۍ نوم لیکو. او تاریخ پکې لیکل شي. نو دا شو موږ سره د کتاب ټایټل. دې کې دا پکچر خدای ورکړل دی، دا موږ بدلولم شو. که موږ سره خپل څه پکچري په دې رائټ بټن کلیک کوو، دا پکچر کې به تفصیلا دا کمانډونه وایو او بیا بلار شو چینج پکچر ته. چینج پکچر وکلیک کو او دلته نه کوم تصویر چې زمون خوخي هغه سلیکټ کو، بیا به انسرټ کو او دلته راشي. نو دا شو موږ سره کور پیج. او کور پیج یو ځل راځي، په یو پړومبي پیج راځي. کوم نور کور پیج یا چول غواړو ټرای کوو دلته نه چې دا کور پیج موږ هم چول غواړو. نو څنګه کلیک کو ازوډ کور پیج به ریپلیس کی دي سره هغه نه ټیکسټ ټول لیک دی خو راوستو او زوړ ختم کو. نو کور پیج د پاره دا وی چې دا به یو ځل پړومبي صفحه کې راځي. بیا د بلانک پیج. بلانک پیج خالی پاڼه ته ویل کېږي. په دې وکلیک کو چرته موږ ته خالی پاڼه پکاري، خالی صفحه پکاري، کلیک وکړو بیا بلانک پیج ورکو، خالی صفحه براشي. او بیا د پیج بریک. پیج بریک مطلب صفحه سٹاپ کول. لکه اوس د دې نه نور لیک نه کول غواړم او بل صفحه شروع کوم، پیج بریک ورکوم، نو دې به دا صفحه سٹاپ کی. دې کې نور لیک لاندې نشي کېده، الته نه پکې موږ لیک کوی شو. او کلیک کوو نو تاسو طریقه ویلم نه چې ته ډبل کلیک وکړئ، ته موږ ډبل کلیک ورکو بیا ته لیک کېدې شي. نو دې ته ویل کېږي پیج بریک. دا خدومره پر دې کې لیک کېدې شي، بیا په انټر باندې پکې نور لیک کولی شو. نیکسٹ کمانډ بیا ټیبل. ټیبل ویل کېږي جدول ته. لکه څنګه مونږه سری کارډونه لیکو، لکه څنګه ډي ام سی بي یا داسې لیسټونه جوړو، هغې لپاره مونږ ته ټیبل پکارېږي. ټیبل مونږه جوړو په دې طریقه. دلته به کلیک کوو او بیا ولاړ شو. دا ټیبل کې مونږ ته خېلې دي، دا بکسونه خېلې دي. نو دا بکسونه دوه قسمه، یو عمودي یو افقي. دا ورټیکل بکسونه چې دا داسې راخی دی نه کالم جوړیږي، لکه دا یو کالم شو، دا دوه کالم یا درې کالم. او هاریزنټل چې راګوري دا روغانې دي، دا یو رو شو، دا دویمه، دا درېمه. نو اوس موږ ته پکار دي 4 کالمې 3 روغانې. دا وایي 4 کالمې 3 روغانې جوړ شي. او دا ټیبل اچولو بل طریقه دا ده چې لاړ بشو انسرټ ته، ټیبل ته، او بیا بلاړ شو انسرټ ټیبل. دلته به څومره کالمې څومره روغانې غواړي ابا دلته ورته خپل ټایپ کو
او بیا نور تفصیل هم دی، خو دا تفصیل مخکې را روان دی. خاده کې تپوس کوي چې آټو فټ بیهیویر، فرض کړه دا ټیبل جوړیږي، به څنګه جوړیږي، د پلانواله به څنګه وي، آټو وي او آټو فټ ټو کانټینټ لیک مطابق په پلانواله سیټ کیږي یا د صفحې مطابق به سیټ کیږي. نو موږ او یا داسې هم کولی شو چې مخصوص پیمایش ورکړو، خو د دې تفصیل مخکې وایو. دا به اوکې، دا موږ سره ټیبل جوړ شو، دی به په صفحې مطابق راشي، څومره د صفحې سایز ټیبل به هم دومره راشي. دې کې موږ لیک کول غواړو، کرسر به کلیک کوو، لیک پکې څه کوو، دې کې موږ د سټوډنټانو نومونه لیکل غواړو، سټوډنټ نیم به ولیکو، دلته به کلاس ولیکو او مارکس رول نمبر وغیره، اوس دې کې نومونه لیکو. یو خانې نه بلې خانې ته ځو، ټیب ورکوو چې یو رو ختمه شي، بله رو جوړولو لپاره هم ټیب استعمالیږي. دا موږ سره دی که اوس جوړې شوې تقریبا 15 روګانې او 4 کالمې. اوس روګانې جوړو اسانه طریقه ده، ټیب ورکوو او دا به روګانې دي کې خپله اضافه کېږي. اوس موږ چې په ټیبل څنګه کلیک کړو، بره تاسو ګورئ ټیبل ټولز کولی شي، او که په ټیبل مو نه کلیک کړی نو ټیبل ټولز نه ښکاري، مطلب دا ټول صرف ټیبل لپاره دي. په ټیبل کې ډومبی دی ټول ډیزاین ټول کې موږ څه کولی شو، ټیبل سټایل، د ټیبل سټایل بدلو. نو ګورئ چې کوم سټایل مو منتخب کو، ټیبل به خپله هماغه سټایل ته کنورټ شي. او دغسې بیا دې کې بعضې څیزونه تاسو بندول کولی شئ، لکه دا ډومبی کالم وګورئ، د سټایلش ته موږ غواړو دا د ساده شي، نو فرسټ کالم دا ټیک به ترې لرې کوي، دا به ساده شي. یا بره رو دی ته هیډر رو ویلی کېږي، د سټایل ختموو، دلته نه به ختم کړو، که بیا ورته سټایل کولول غواړو ان به کوو. دغسې اخري کالم ته سټایل نشته، موږ ان کول غواړو، لاست کالم به سلیکټ کړو، اخري رو ته سټایل ورکوو، ټوټل رو به ورکوو، منځنۍ روګانو ته سټایل ورکوو، دغسې منځني کالمو ته سټایل ورکوو یا تکر. او کوم غواړو چې د خپل مرزي مطابق سده کې شیډینګ ډکو، نو سلیکشن به وکړو د خانو، او بیا ولاړ شو شیډینګ ته، کوم رنګ مو پکاري رنګ به ورکو، دې کې د بارډر کوم سټایل مو پکاري، د بارډر څومره غټوالی مو پکاري، هغه سلیکټ کړئ. پین کلر د بارډر کلر ته ویل کېږي، او دا بارډر اچول چېرته غواړئ، لاندې اچول غواړو یا موږ د بره اچول غواړو یا لیفټ ته یا رایټ ته. او که دې کې منځ کې نورې بارډرې موږ ته پکارېږي، نو لاړ به شو وربکو انساید بارډرز، ټولې بارډر ورکو، دننه بهر ټولې ورکو، بیا ورکو آل بارډرز، او که صرف بار ورکو آوټساید بارډر، او که بارډر لرکول غواړو نو بارډرز، او کنه منځ کې صرف بارډر اچول غواړو هریزنټل بارډر، صرف هریزنټل به وشي، چې ورټیکل اچول غواړو نو انساید ورټیکل، او که بار اچول غواړو نو آوټساید. اوس د بارډرو یو دا خصوصیت چې موږ په خپل مرزي باندې هم بارډر اچولی شو، یعنی کالم او روګانې جوړولی شو. د هغې به دا طریقه چې ډرا ټیبل به کلیک کوئ، او بیا دا پین داسې ورټیکلی ډریګ کوئ، په نیغو باندې لاندې ډریګ کوئ، کالم به جوړ شي. او که دلته نه مو کلیک کو او هریزنټل مو ډریګ کو، افقي مو ډریګ کو، دی به رو جوړوي، دا مینول جوړېږي. او که موږ دا ختمول غواړو، بیا دی لپاره اریزر دی، په اریزر به کلیک کوو، او دې کې به کم لاین باندې کلیک کوو، هغه به روانېږي، او لاین به هم ختمېږي او هغه سیل به هم ختمېږي. نو دا شو په ټیبل ټولز کې ډومبی ډیزاین ټول شو. اوس وایو دویم ټول دی لی آوټ. خو دا ټیبل موږ سره ډېر کمپلیکس شو، دا ساده کول غواړو. ساده کولو دا طریقه ده چې اول خو موږ انډو کوو. انډو کمانډ دلته نه کېږي، مطلب انډو یو کار مونږ کړی هغه واپس راولي ته کینسلوي، واپس دې ته انډو ویل کېږي. کنټرول زیډ د دې شارټکټ دی، او که کار بیا راوصل غواړو ته ریډو ویل کېږي، او د دې شارټکټ ته کنټرول وایي. نو کنټرول زیډ ما زه مسلسل بټنه کېدم، نو دی به زر انډو کی. اوس ټیبل موږ سره واپس شکل کې رالو، خو ټیبل سټایلش دی. ټیبل ساده کول غواړو، نو د دې ټیبل سټایل څخه ولاړ شو او بره به ورکو پلین ټیبل. نو هماغسې ساده ټیبل شو. ساده ټیبل کې لږ کار په اسانه کېږي، دی کې کالمې وغیره مونږ اچولی شو، روګانې په اسانه اچولی شو. نو دې کې ولاړ شو لی آوټ ته. په لی آوټ کې لومبي کمانډونه مونږ دې کې ووایو چې کالم او رو به څنګه اضافه کېږي. د کالم اضافه کولو ایډ کولو دا طریقه ده چې څنګه تاسو په ټیبل باندې دا ماوس ګرځوئ، نو دې نه یو تور غشی جوړېږي، تور ایرو چې سر یې لاندې دی، په دې به کلیک کړو، دی پوره روز کالم سلیکټ کړي. چې کالم یې سلیکټ کړو، اوس څه کول غواړو، دې کې یو کالم اچول غواړو، لیفټ سایډ ته انزرټ لیفټ به ورکړو، یا رایټ ته اچول غواړو انزرټ رایټ به ورکړو، یا کالم ډیلیټ کول غواړو ډیلیټ کالم به ورکړو. دا هم کالم ډیلیټ کوو، ډیلیټ کالم به ورکړو. لیکن دلته یو خبره یاد ساتئ، که چېرته تاسو ډیلیټ روز ورکړل، نو دی پوره ټیبل روان کړي.
ولې په ټیبل رواني چې کله ز کالم سلیکټ کوم نو کالم خو یو سلیکټ شي خو روغان ټوله سلیکټ شي چې موږ څنګه ډیلیټ کالم ورکو ډیلیټ روز ورکو نو ټوله روغان چون کې سلیکټ شي نو ټوله روغان د ډیلیټ کی د پر پدې کې خیال کوي چې کالم روانوي یا ډیلیټ یا رو روانوي. خو اوس موږ دلته ورکو ډیلیټ کالم. خو اوس دې کې یو پیچیده کمانډ چې ده هغه یو خانه روانول یا اضافه کول دي. کومه یو خانه اضافه کوو یا لرکو نو دا غي دا طریقه ده چې د خانه سلیکشن وکړو. د یو خانه سلیکشن چې کوي لار وشي دی ګوټ ته دی ګوټ کې چې ماوس تاسو کې دی نو دا لک پترس باندې شي دا چې تاسو کلیک کوي یو خانه سلیکټ شي. یو خانه یا دوه خانه سمم تاسو سلیکټ کوي په دې طریقه به دوه خانه سلیکټ کولی شي چې ماوس په کلیک کوي او د کرسر شکل کې راخي نو دی ډېر خانه سلیکټ کوي. اوس موږ فرض کړو یو خانه سلیکټ کوو او دا یو خانه پکې موږ اضافه کول غواړو نو لار وشو انسرت انسرت سیل ته ولر شو. خو انسرت سیل اسانه طریقه ده چې په دې ما رائټ بٹن کلیک کوي او بیا ورکوي انسرت او بیا ولر شي انسرت سیل. او انسرت سیل کې د سلور پښتنه کوي یو ته پښتنه کوي چې تاسو کله دا یو خانه اضافه کوي دا نور خانه بچرته سي نو بیا اپشن ورکو شیفت سیل رائټ دا خانه به رائټ ته لاړ شي رائټ ته پوشي او دلته به یو خانه اضافه شي لکه داسې. اوس پاندو باندې بیا واپس راولم او یا زه غواړم دویم اپشن ورکوم بیا به رائټ بٹن کلیک کوم بیا به انسرت سیل ته لاړ شو. اوس غواړم چې دا خانه اضافه کیږي نو دا نور خانه دې لاندې پوشي نو شیفت سیل ډاون ورکو دا نور خانه به لاندې لاړ شي. خو یو خانه لاندې نشي ته دې به سره پورا رو اضافه کی دې خو به خانه اضافه کی خدا نور سیلز به خطر لاړ شي. ایا موږ دا څه کوو چې انسرت په دوه اپشن کړی چې انسرت انټایر رو دا پورا رو به احمد والا اضافه شي لکه داسې او یا غواړو چې پورا کالم دې اضافه شي نو بیا ورته ورکو انسرت سیل او انټایر کالم نو پورا کلاس په کالم اضافه شو. خو اوس موږ یو خانه اضافه کړه لکه د 9 والا خانه انسرت ته لاړو او رائټ بٹن باندې کلیک کو انسرت ته ولاړ شو سیل او دا ورکل رائټ نو نور خانه رائټ ته لاړې او کله خانه موږ روانولي نو بیا به سلیکشن وکړو نو بیا ولاړ شو ډیلیټ ته ډیلیټ سیلز دلته هم کولای شو کني رائټ بٹن باندې کلیک کوي او بیا ډیلیټ سیل دلته هم ور کولای شي چې خانه روانوي نو هم دې سلور پښتنه کوي. یو پښتنه کوي چې شیفت سیل لیفت یعنی دا خانه چې روانه شي دا زیبه خالی پاتې شي د خالی زی ډکول لپاره به د نور خانه د رائټ نه لیفت ته شیفت شي. اخیرا پر دا اپشن دی لکه داسې. دویم اپشن دی چې دا خانه کوم روانو نو نور خانه د څنګه وشي ډیلیټ نور خانه وا شیفت سیل اپ دغه نه بر لاړ شي. اوکے ور کو ګوري دا چې څنګه روان شو دا خانه روانه شو نور خانه ور پسې برو خته او یا دا ور پسې دوه نور اپشن دي چې ډیلیټ انټایر رو پورا رو به ډیلیټ شي یا ډیلیټ انټایر کالم پورا کالم به ډیلیټ شي. تاسو خو خدای چې تاسو کوم اپشن ور کول غواړئ اوس ما پاندو باندې واپس راوستو خدا شو موږ سره انسرت او ډیلیټ کمانډ. اوس کوم د خانه یو رو اضافه کوو یا کالم اضافه کوو نو هغه آسان طریقه ده چې په کم رو کې موږ کرسر کلیک کړی دی بس انسرت ابو ورکو دا غینه برابر یو رو اضافه شي یا مو کوم ځای کرسر کلیک کړی دی دا غینه لاندې اچول غواړو نو انسرت بلو ورکو او یا کروانول غواړو سلیکشن وکړو او بیا ورکو ډیلیټ رو یا دا سه کالم روانو ډیلیټ کالم او کرور یو خانه تقسیمول غواړو خادي کې به دا سم کولی شو لیفت او رائټ ته واچول شي کالم ډیلیټ کو نو دا مر کولی شي چې کالم به رائټ ته پکاري یا به کالم لیفت ته پکاري. اوس یو خانه مونږه ډیرو خانو کې تقسیمو به پر استعماليږي سپلټ سیل نو سپلټ سیل سلیکشن به کو د یو خانه بلار شو سپلټ سیل ته دا خانه څومره کالمو یا څومره روغانو کې تقسیمو لکه مونږ غواړو د کې د راشي درې کالمه او دوه روغانه اوکې ورکو نو درې کالمه دوه روغانه شي یا دا سم کولی شو چې د ټولو خانونو یو خانه جوړو بیا د ته ورکو مرج سیلز مرج ویل کېږي کمباین کولو ته او د سلیکشن طریقه تاسو مې چې کالم دلته نه سلیکټ کول شو د رو سلیکشن دا سه طریقه ده چې دلته د ماوس تاسو کې دی نو چې کلیک ورکړئ د پورا رو سلیکټ کی دلته هم کولای شي سلیکټ سیل کالم او بیا پکې د سلیکټ ټیبل پورا ټیبل سلیکټ کوئ نو دلته هم کولای شي
یا د پلس و نشان ښکاري دا چې کلیک کوي نو دا به ټول ټیبل سلیکټ کړي. لکه اوس ټول ټیبل مو ختمول غواړو بس ټیبل به سلیکټ کړو او بیا به ورکو ډیلیټ ټیبل. ها بیا نیکسٹ بل کمانډ دی ویو ګریډ لاینز. اوس مونږه دا څومره چې ټیبل تاسو ګورئ په دې کې لاین دی دا لاین پرنټیبل دی مطلب پرنټ کې ښکاري. کم شی مونږ ګورو چې پرنټ کې به راوځي یا به نه راوځي نو دې لپاره مونږ لاړ شو فایل ته او د دې پرنټ پریویو به وګورو مونږ ته به ښکاره شي چې دې کې دا لاین راوځي. او که مونږ غواړو چې لاین دې پکې نه راوځي نو سلیکشن به وکړو او لاینز به ترې لرې کړو. د لاین لرې کولو طریقه ده ډیزاین ته لاړ شئ او بارډر نو بارډر به ورکوئ. نو بارډر چې ورکوئ چې به لاینونه ختم شي لیکن مونږ صرف هغه لاینز کتل غواړو چې کم کم ځای لاینز وو د هغې هغه اوریجنل ځای ګورو نو دې لپاره به ورکړو ویو ګریډ لاین. نو ګریډ لاین کې مونږ ته ډاټډ لاینونه راکړي نو دا پرنټ کې نه راوځي. ولې که مونږ اوس فایل ته ځو او پرنټ کمانډ ورکو پرنټ پریویو ورکو وګورئ دا نور لاینونه به پرنټ کیږي لیکن دا منځ کې مونږ کوم لرې کړل دا به نه پرنټ کیږي. نو د لاینز کتو دپاره دا ګریډ لاین کمانډ استعمالیږي. هدې کې واپس مونږ دا لاینونه بیا راوړو کنټرول زیډ باندې به راوستل. هدې کې بیا بل کمانډ دی پراپرټیز. په پراپرټي کمانډ کې د ډېرو کمانډونو دا پوره ډیټیل پروت دی او اول مونږ کوشش کوو دا به ختم کړو دی نه پس په دې به سرسري لږ داسې تیر شو. اوس بیا د سپلټ ټیبل. سپلټ ټیبل ویل کېږي چې ټیبل تقسیم وي. لکه زه غواړم د کریم د نوم نه د ټیبل تقسیم شي نو سپلټ ټیبل ورکوي ټیبل به تقسیم شي. ټیبل تقسیم شو چې انټر څومره ورکوو دا ټیبل به بیل شي لاندې به ځي او که دا یو ځای کول غواړو دلته به کلیک کړو د دې ړومبي ټیبل په ویښ کې به کلیک کړو یا د ټیبل په سر کې کلیک کوئ نو بیک سپیس ورکوئ او چې دلته ورسوي بیا به ډیلیټ ورکوئ او یا سر نه چې تاسو فرض کړ دلته به کلیک کړی وي نو به صرف ډیلیټ بټن ورکوئ او دا به خپله ډیلیټ کېږي. سپلټ ټیبل نه پس بل کمانډ دی رو هایټ. د رو اوچتوالی سیوا کوو کمو او دا 0.1 دی. که سیوا کول غواړو دلته نه سیوا کولی شو دلته نه کمولی شو او که غواړو د لیک مطابق د خپله فټ شي نو 0 به ورکړو څومره د لیک اوچتوالی دومره به د رو اوچتوالی شي یا دغسې پلنوالی دی دا د رو ویټ دی پلنوالی دلته نه کمولی زیاتولی شو که د لیک مطابق سیټ کول غواړو 0 به ورکړو د لیک مطابق به خپله سیټ شي. که د ټول ټیبل سیټ کوو ټول ټیبل به سلیکټ کړو بیا دلته 0 به ورکړو او دغسې هایټ هم ورته سیوا کوو سیټ کوو 0 به ورکړو دا به هم سیټ شي. بیا د نیکسټ کمانډ آټو فټ. آټو فټ کانټینټس. آټو فټ کانټینټ مطلب د لیک مطابق به خپله دا سیټ کړي. لکه اوس موږ دلته احمد سره نور نوم اضافه کوو احمد علي خان. وګورئ دا کالم پلنوالی خپله زیاتېږي او که د لیک ته نه لر کوو نو د کالم پلنوالی به خپله کمیږي. دې ته ویل کېږي آټو فټ کانټینټ یعنې د لیک مطابق به خپله ټیبل پلنوالی اوچتوالی سیوا کېږي کمیږي. بیا د آټو فټ وینډو. آټو فټ ها بیا فکس کالم ویټ دی. فکس کالم ویټ مطلب چې څومره هم دا پلنوالی دی دغه به فکس شي. اوس دا فکس شو. اوس که زه نوم لوی لیکم لکه احمد علي خان مو لیکلو نو دا به پلنوالی به نه سیوا کېږي دغسې به هایټ سیوا شي او که زه روانوم نو هم څه فرق نه پروزي. دې ته ویل کېږي فکس کالم ویټ چې دا به فکس شي. او که موږ داسې غواړو چې مینولي کالم پلنو یا زیات هایټ ورته سیوا کوو یا ویټ سیوا کوو دلته نه په دې لاین به کلیک کړو داسې به ډریګ کړو دلته نه هم سیوا کولی کولی شو. او د دې په پیمانه کې هم پته لګي چې دا کالم څومره پلنوالی دی. طریقه دا چې تاسو کله په دې لاین کلیک کوئ نو الټ بټن به ونیسئ نو الټ بټن چې پریس کوئ تاسو ته به برخی چې د دې پلنوالی څومره دی یا تاسو د رو هایټ هم کتی شي څنګه دا کلیک کوئ تاسو د رو هایټ ښایي چې دا رو څومره اوچته ده. بیا د نیکسټ په دې کې آټو فټ وینډو یعنی څومره صفحه ده د صفحې مطابق مونږه دا ټیبل سیټ کول غواړو دې ته ویل کېږي آټو فټ وینډو. په ټیبل به کلیک کوي بیا به آټو فټ وینډو ورکوي دا به د صفحې مطابق خپله فټ شي دې ته آټو فټ وینډو ویل کېږي. بیا دا کمانډونه دي دوه ډسټریبیوټ روز او ډسټریبیوټ کالم. ډسټریبیوټ روز یا کالم دې ته ویل کېږي دا تاسو وګورئ چې څومره کالمې دي په دې کې بعضې کالمې وړې دي بعضې لوی دي موږ غواړو دا د یو برابر شي نو ټول سلیکټ به کړو او بیا به ورکړو ډسټریبیوټ کالم یو برابر تقسیم شول یا داسې هم کېدای شي چې بعضې روګانې د بعضې روګانو هایټ زیات وي بعضې کم وي دا هم برابر تقسیمول غواړو پوره ټیبل به سلیکټ کړو او بیا به ورکړو ډسټریبیوټ روز نه یو برابر به تقسیم شي. دې کې دا لیک تاسو وګورئ بره لاړو او لیفټ ته لاړو نو دی بیا 9 ډایرکشنې دي
کم ډایرکشن او کم پوزیشن باندې بیا تاسو لیک سیټ کوئ هغه پوزیشن ورکوئ او هغه ځای ته به راشي. یا چې کم کالم یا ټول ټیبل ټیکسټ ډایرکشن پکې بدلوي نو دا ډایرکشن درې ډایرکشن بدلیږي په داسې او داسې. دا بیا په انډو باندې بیا راولو او خو اوس غواړو دا ټیبل د خپله فټ شي نو لاړ به شي دلته کلیک کوئ دلته به 0 ورکوئ او دلته هم 0 ورکوئ نو روګانې کالم به خپله د لیک مطابق فټ شي. بیا د نیکسټ سیل مارجن. سیل مارجن دې ته ویل کېږي چې موږ د لیک او د لاینونو منځ کې ګیپ کم او زیاتو. لکه د ټاپ نه زه ګیپ ورکوم 0.5 او د باټم نه ورکوم 0.25 او د لیفټ او رائټ دا همدغه به وي. اوکې چې ورکو نو وګورئ برنه 0.5 او د لاندې نه 0.25 اوچتوالی شو. بیا د نیکسټ سارت کمانډ تاسو په هوم کې هم ویلې دی دلته راغلی او په ټیبل کې هم رالو. اوس په ټیبل کې به لږ د دې تفصیل وایو. په ټیبل کې مونږ لږه ډیټا سیوا لږ لیکو لیکن دې پر موږ صرف 3 کالم به استعمال کوو. ډیلیټ کالم ډیټا به ولیکو مختلف نمونه به پکې ولیکو. کوشش وکړو چې داسې مختلف نمونه مختلف سپیل والا چې د دې کمانډ موږ ته لږ پته لګېدی شي چې د څه اثر غورځوي زموږ په ډاکومنټ باندې. اوس ما 3 کالمې جوړې کړي او د 3 کالمو ډیټا زه په ترتیب کول غواړم. د لپاره به سلیکشن وکړو کالم مو سلیکټ کو او که کالم نه سلیکټ کو صرف په ټیبل کې مو کلیک ورکړئ نو همدا کار کوي. لاړ به شو 60 ته په 60 کې هماغه تپوسونه کوي اول تپوس کوي چې هیډر رو شته که نشته. نو هیډر رو مونږ ان کړه. هیډر رو مطلب چې دا سټوډنټ نیم کلاس مارکس په دا همیشه د په ټاپ کې ساتي دی نه پس چې کومه ډیټا یې دی به دا په ترتیب کې کوي. نو اوس لومبه تاسو کوي 60 بای مطلب چې کم کالم ترتیب کې کوي نو موږ سټوډنټ نیم په ترتیب کوو. دلته سټوډنټ نیم کې د نسدین کمپیوټر ته خپل هم پته لګي چې د ټیکسټ ته او ټیکسټ لیکل پیراګراف ټایپ کې او بل اسندنګ ډیسندنګ نو موږ ورکو اسندنګ. اوکې ورکو د اسندنګ کې شو اول ا شو بیا بی او دا الفابیټیک آرډر کې راړو. لیکن دا کلاسونو ګورئ دا لګ ګډ ورډ شول دي کې څه کلاسونه موږ مس کړی نمبر به داسې ولیکو چې لګ سیکوینس برابرۍ. خنوز دې کې وګورئ چې کلاسونه ګډ وډ شول. نو دا ټیبل دا اصول دی خاص کر ایم ایس ورډ کې چې په یو وخت کې یو ټیبل ترتیب کې راتلی شي. لکه اوس زه غواړم چې دا کلاس والا کالم په ترتیب کړم ما کلاس سلیکټ کو کلاس کې کمپیوټر ته پته ولري چې کې نمبر زی نمبر اسندنګ کې پکا دی. اوکې ورکې نو دا 1 2 3 ترتیب سره راشي. لیکن د دې ترتیب سره شو خدا ترتیب ټول خراب شو دام خراب شو. نو په یو ټایم یو کالم ترتیب کې راتلی شي. لیکن کله کله دا سیم وي چې کله سیم ډیټا لکه اوس دا خو ډیفرنٹ ډیټا ده لیکن د دې د مخامخ چې کوم کلاسونه دي د کې سیم شته یو شان لکه دا یو شان دي دا یو شان دي. نو بیا دا څه کې دی شي چې د کم کسانو کلاس یو شانی دا غي مخامخ کوم مارک سیده په ترتیب کې کېدی شي. مطلب دا ترتیب هم کېدی شي او د دې کلاس ترتیب هم کېدی کلاس هم کې دی شي. نو مطلب موږ 2 کالم په ترتیب کې راوستي شو لکه څنګه سلیکشن به وکړو او اوس موږ دا څه کوو چې کلاسونه به ډیفرنٹ شي نمونه به سیم کو. لکه دا به جابر کو دا 2 نمونه سیم شول او دا به ډیفرنٹ مختلف وساتو. دیکھو صرف جابر موږ سره یو شان نمونه دي. سلیکشن به وکړو بیا ولر 60 ته نو 60 کړو مې تاسو کې چې کم کالم ترتیب کې کولی موږ ورکو سټوډنټ نیم کې ټیکسټ دا به اسندنګ کې شي او بیا لیکلي دین بای مطلب هغه سټوډنټان کده چا نمونه سیم وي نو بیا دا غي مخامخ کم کالم دی هغه په ترتیب شي په کم ترتیب دي شي ډیسندنګ. او که چېرته داسې وي چې د سټوډنټانو نمونه هم سیمي د هغوی مخامخ کلاسونه هم سیمي نو بیا پکې موږ د دریم لیول هم استعمالولی شو. نو بیا به وکړو چېرې د دوی مارکس په ترتیب شي چې د کومو سټوډنټانو نمونه هم سیمي کلاسونه هم سیمي. لیکن اوس موږ سره دی کې
په ډیټ اکسس صرف سټوډنټ نیم او سټوډنټ نیم سیم دی لکه څنګه دا جابر دی دای مخامخ کم کالم دی دا په ترتیب کې راتلی شي نه دا برابر کو اوکے اوس وګورئ دا خو الفابیټیک آرډر کې A نه Z په ترتیب شول لیکن ته جابر نوم مخامخ کم کلاس دا وګورئ دا جابر سیم دی که جابر علي او جابر خان بیل نمونه نو بیا خو سیم نو بیا دا کمانډ نه کېدو او دا جابر دواړه سیم دي نو اوس ګورئ د مخامخ چې کم کلاس ته دلته موږ ډیسندینګ ورکړو نور خدا په خپل ترتیب رالو مطلب احمد سره 9 کلاس و د 9 راوستو لیکن جابر سره 5 او 2 نیو جابر 5 ته بل 2 دی نو د سو کل چې 5 اول راوستو 2 اول راوستو ولې موږ ورکړو چې دا به وي ډیسندینګ د زیاتونه کم ول زیات نمبر دی بیا کم نمبر دی نو مطلب کوم سره داسې سیم نمونه راشي نو بیا دا غي مخامخ کالم ترتیب راتلی شي یا داسې وي چې جابر د سیم نمونه دی د کلاسونو هم سیم دي نو بیا دا دوه خانه چې دا بیا اسندینګ ډیسندینګ کې کېدای شي نو دا څومره چې سیم ریکارډونه یو شان ریکارډونه دا غي مخامخ کالمو کې پر ریکارډونه په ترتیب کې راتلی شي خا دا 60 نه پس بل کمانډ دی ریپیټ هیډر رو دا څه کار کوي چې موږ سره دا ټیبل دی په ټیبل کې یو هیډر رو دا هیډر رو به موږ د رنگینو کو چې لږ پاسانه پیژنو دا کلر مور کو اوس دې کې موږ نور روغان اضافه کوو روغانو اضافه کول دا طریقه چې ټیب بټن ورکو روغان چې ډېر اضافه شي د صفحې نه سیوا شي بلې صفحې ته بلاړ شي دغه سي بلې صفحې ته نو موږ سره را لټولې درې صفحې اوس په درې صفحو کې یو ټیبل دی یو ټیبل دی نو موږ غواړو چې د دې د هیډر رو په نورو کې ریپیټ شي نو په دې هیډر رو باندې وکلیک کو بیا بلاړ شو لی اوټ ته ریپیټ هیډر رو ورکو دا ګور ټولو کې ریپیټ شو کله اوس مونږ لیک کټاو کوو قسم کوو دغه به همیشه په ټاپ کې هیډر رو راځي او کله هیډر رو ضرورت نه په نورو صفحو کې بیا به ریپیټ هیډر رو بند کو او دا به ما سره راشي اوس په کنټرول زد باندې دا ټول کمانډونه واپس راولم نو ما سره ټیبل رالو ما غوړ حالت تا اوس دې کې موږ نور کمانډونه اپلای کوو په ټیبل باندې convert to text دته ویل کی چې دا موږ سره سټیبل دی لیکن دا غواړو چې موږ ساده شکل کې راولو نو د لپاره با convert to text لاړ شو خا د دې دوه کمانډونو مخ کې تاسو یو ځل بیا هم وګورئ زموږ چینل کومونی سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ او دا ټلې نشان وخی چې تاسو ته نوی اپډیټس نوی ویډیوګانې راځي او خلکو نور فائدې لپاره شیر کړئ او که ویډیو مخ خوښ شوي نو لایک هم کړئ او اوس په دا باقي کمانډونه وایو او دا لیکچر پوره کو خاطر کې اوس راځي کنورټ ټو ټیکست موږ غواړو چې دا ټیکست کنورټ کو نو سلیکشن به وکړو بیا بل شو کنورټ ټو ټیکست کنورټ ټو ټیکست کې د تاسو نه کوي سلو رومبه تاسو کوي چې سیپریټ ټیکست وث چې دا لیک به بیلیږي څنګه بیلیږي پیراګراف مارک مطلب په دې شکل کې براسي پیراګراف تاسو پیژنئ یعنی لیک موږ کو انټر ورکو ته پیراګراف وایي نو دا طریقه ده بل طریقه ده ټیبس تاسو څنګه عام ټیب بٹن وخی او لیک بیل ساتي نو ما ټیب حساب سره لیک بیل کو دا طریقه شو درېمه طریقه دا کامو شکل کې بل طریقه دا ادر کې تاسو سره خم ورکوي لکه مونږ ورکو چې د دې منځ کې راشي ډیشونه اوکې ورکو د منځ کې اوس ډیشونه راشي او کوم ته چیرته داسې لیک ملاو شو او دینه مونږ ټیبل جوړو غواړو لکه اوس دې کې مونږ یو نوم به مو لیکو ډیش کلاس مو لیکلو ډیش مارکس مو ته لیکل اوس دا سه ډیټا مونږ لیکلو مونږ غواړو دا ټیبل ته کنورټ کو اوس ما ډیشونه ورکړي کې شي ما دلته کامې استعمال کړي یا ما سپیس استعمال کړي یا مو ټیب استعمال کړي چې سم استعمال کړي نو دا لیک سلیکشن بو کوي او بیا ولر شي انسرت تا بیا ولر شي ټیبل تا او په ټیبل کې ولر شي کنورټ ټیکست ټو ټیبل اوس د ټیکست نه ټیبل ته کنورټ کوو په دې بکلی کو نو کمپیوټر ته اندازه وشو چې تاسو کوم ډیټا لیکلی دا د منځ کې تاسو ډیش استعمال کړئ او که کمپیوټر دا ډیش نو راوسته تاسو بل خپل ولیکئ ک پلس نشانی یا کاما وی یا سم وی کامې د لپاره آپشن شته پیراګراف تم شته ټیب تم شته نو د ډیش حساب سره کمپیوټر وای چې درې کالمې جوړیږي او 12 روغانې جوړیږي نو موږ اوکې نو ما حساب سره به ټیبل جوړیږي دا شو موږ سره په ټیبل کې ټیکست ټو کنورټ ټو ټیکست اخیری کمانډ دی په دې کې فارمولا نه پس بیا دې کې موږ پراپرټیز کوم لګ
ریویژن وکړو په دې کې بعضې څیزونه راغلي دي پکې. ښه فارموله ویل کېږي چې موږ دې کې فارمولې اپلای کوو لکه څنګه جمع او ایوریج ضرب وغیره. نو دې دپاره به لاړ شو دا مارکس چې موږ غواړو د ټول کلاس مارکس ټوټل شي. ټوټل لپاره به داسې کار وکړو یو خانه خالی به ورته وساتو او بیا به لاړ شو فارموله ته. فارموله کې څنګه چې مونږ کلیک کړو کمپیوټر فارموله خپله جوړ کړه. دا د فارمولې ساینټیکس دی. ساینټیکس مطلب چې فارموله په ایم ایس ورډ کې څنګه شکل کې لیکل کېږي. نو دا ساینټیکس دا چې ایکول نشان به واچوئ بیا د فارمولې نوم به واچوئ. د فارمولې نومونه دا دي کم کم فارموله تاسو یوز کوئ کم کم فنکشن یوز کوئ. دا فنکشن یې درکړي فارمولې درکړي دي. او بیا پیرنتھیسس دا بریکټ چې کوم دي کې تاسو ولیکئ چې فارموله یعنی سم د سمیشن جمع کول غواړئ ان سی کوم ان سی جمع کوي ابو د برنه دا سلو ډایرکشن وي. او بیا نمبر فارمیټ چې کوم جواب برازي او په کوم شکل کې او په دې شکل کې وي بیا اوکې ورکړئ. دا ول د برنه ان سی جمع کړئ یا موږ غواړو چې د لاندې نه جمع کوو نو بیا ولر شو فارموله ته. نو کمپیوټر کله فارموله خپل نشي لیکلی بیا موږ خپل ټایپ کو ایکوال سم ولیکلو پیرنتھیسس به واچو او بیا بیلو واچو اوکې ورکو دی به د لاندې جمع کی او نورې فارمولې په اپلای کوو. اوس دې کې دا ټیکس زروانوما او دې کې موږ سینسي لیکو سینسي مو لیکلو او دا ځای خالی پرې خودو د لپاره چې زه دا دوه کالمې چې کومې دي دا دوه خانې په دې باندې فارمولې اپلای کوم. نو کمپیوټر او سل سم ایبو مطلب جمع بشي کم برنه انسي لیکن زه برنه نه جمع کول غواړم. زه غواړم چې دا د لیفت نه جمع شي یا د سم په ځای بل فارموله ورکو پروډکټ ضرب لپاره پروډکټ او بیا ورکوم چې د کم طرف نه دی پروډکټ شي ضرب دي شي لیفت نه. نو لیفت نه د دوه انسي خپل کې ضرب شي او ماته به جواب راکړي. یا دغه څه غواړم چې د ایوریج وباسم ایوریج وباسم د خي طرف نه ٹھیک شو. نو دلته بلار شو فارموله ته او دلته سم ایوریج ولیکو ای وی ای آر ای جی. د سپیلنګ په خیال ساتئ که سپیلنګ غلط وي بیا فارموله کار نه کوي. دا اوس موږ د رائټ نه کوو نو رائټ ورکو او بیا اوکې ورکو دا د رائټ نه ایوریج راووتو. یا زه غواړم چې دا بره کوم لیست دی دې که زه غټه انسه کتل غواړم نو فارموله ته بلاړ شو دې کې ورته ولیکو سم پسې به ولیکو میکس. که فارمولې دا ټکي تاسو وړو حروف لیکئ او که غټو کې لیکئ نو مسله نه پیښیږي. اوکې ورکئ دا کې میکسیم نمبر راوستو مطلب غټه انسه راوسته. یا پکې زه وړه انسه کتل غواړم بیا بلاړ شو فارموله ته او دلته ورته ولیکو ایم آی ان مینیمم. نو وړه انسه موږ ته وښیي یا موږ د بره خانو کې نمبر شمارل غواړو دلته به ورکو کاونټ. خاده کې موږ د منفي فارموله هم استعمالولی شو خو د منفي فارموله بیا ان شاء الله ایڈوانس لیکچر کې وایو. دا اوس موږ سره نارمل لیکچر دی ایم ایس ورډ او دغه سیمون د کې نور ډېری فارمولې استعمالول شو. خو د فارمولو لپاره سپیشل چې کوم سافټویر دی ایکسل دی په ایکسل کې ان شاء الله کافي فارمولې وایو. نو دا موږ سره شو فارموله. اوس فارموله نو پس پر شو پراپرټیز ته. په پراپرټیز کې ټیبل دی ټیبل سایز. اوس کوم د ټول ټیبل سایز چینج کول غواړو د ټیبل به سلیکټ کو او بیا ولاړ شو پراپرټیز ته پریفر بیت به ورکو. دا ټول ټیبل به څومره پلنوالی وي د ټول ټیبل پلنوالی به 3 انچي وي. دلته میجر ان انچز یا پرسنټ کې شماري پرسنټیج یا انچونو کې موږ 3 انچي ورکو. ټول ټیبل پلنوالی به 3 انچي شي بر پیمانه نم پته لګی دی شي. او دا ټیبل به څنګه وي ټیبل به الایمنٹ لیفت ته راځي سنټر ته یا رائټ ته. او کوم لیفت ته راوستو نو د لیفت نه به فاصله سمې د لیفت نه فاصله ورکول شو د لیفت نه به دومره فاصله شي. سو موږ ورکلا پراپرټیز ته ولاړ شو بیا ورکو چې د ټیبل نه مګر چا پیره لیک کې دی شي کنه کنن ورکو لیک بنی شي کېده کې اراوند ورکو او کې ورکو بیل ته لیک کول شي. بیا د پدې کې نیکسٹ کمانډو right to left left to right. دا اوس وګورئ موږ ټیبل جوړ کو د ګس طرف نه جوړ شو په انګلیش کې ګس طرف نه وي او که right to left واړی نو به د خي طرف نه. ها بیا د نیکسٹ پوزیشنینګ هاریزونټل پوزیشن کوم طرف نه که تاسو کالم جوړ کړئ د کالم طرف نه فاصله ورکوي د مارجن طرف نه مارجن ورکو مارجن نه فاصله ورکوي. هاریزونټل فاصله د برنه فاصله ده او ډیسټنس فرام سراوندینګ ټیکس که فرض کړو دینه غیر چا په لیک راغلی دا لیک نه هم تاسو فاصله ورکول شي ټاپ باټم لیفت رائټ ته او موو وذ ټیکس چې تاسو څنګه لیک خوځوي ټیبل هم سره خوځي. او ها بیا اوکې ورکو
او بیا ورکو اوکې. ښه اوس دې کې رو دی، د رو تاسو هایټ وایي چې دلته نه کمیږي زیاتېږي، دلته هم تاسو ورکولی شئ ایټلیسټ یا ایگزیکټ. ایټلیسټ چې کم نه کم څومره د لیک سایز وي هغې نه به نور نشي کمېدی. ایگزیکټلی کې به زموږ څومره خوښ وي دومره ورته موږ هایټ سیوا کولی شو. بیا کې دې کې دوه آپشنې دي، الاو رو ټو بیک اکراس پیج. دا پکې لږ وګورئ. اوس موږ سره اخیری رو ده، په اخیری رو کې زه لیکم یو نوم پکې لیکم، لیکن دا نوم لوی شو نو د په یو پیج کې رانه لو خانه یو د خدا په دو پیجونو کې تقسیم شو، نو دو پیجونو کې دا خانه یا دا رو ال تقسیم شو چې دلته کې دا کمانډ دا آپشن ان شوی دی چې الاو رو ټو بیک اکراس پیج کدا موږ اف کو اوکې مور کو نو بیا به یو رو کې راځي یعنی یو صفحه کې راځي، او کدا موږ ان کړو بیا دو صفحو کې راتلی شي. او ریپیټ ایز هیډر رو تاسو ویل دی لګوري اوس کار نه کوي، الا به کار کوي چې کله تاسو په هیډر رو باندې کلیک کړئ دا به اوس کار چالو کی. خاطا سو یو رو تم تلی شي، د یو رو تاسو پلنواله کموي زیاتوي، او دا سه کالم هم تاسو سیټ کول شي، د کالمو پلنواله تاسو ویل دلته نه کیږي، هغه تاسو یو کالم ته ځئ لکه دا په کالم سلیکټ کړئ او بیا لار شي پراپرټیز ته بیا نیکسټ کالم ورکړئ، دلته تاسو یو کالم سلیکټ کول شي، د دې پلنواله کمول زیاتول شي. سیل تاسو وي چې په دې کې د پلنواله کمول زیاتول شي، او یا دې کې د لیک د الایمنت دا برابر ول شي، دا تاسو دلته کې وی الریډي. خاطا بیا کله فرض کړ ویب سټ کې په انټرنیټ کم پیج پاږي کې تاسو پکار شي، نو دا ټایټل سیټ کول غواړي، ډیسکرپشن سیټ کول غواړي، نو دا د هغې دپاره. ښه دې سره زمونږ د ټیبل کمانډونه ختم شول، او باقی نور کمانډونه به ان شاء الله په 2 نمبر لیکچر کې وایو. او دې سره خپل خیال ساتئ او د الله په امان. ان شاء الله په بل لیکچر کې به مونږ د پیج لیاوټ متعلق د ټیبل نه علاوه پکچر متعلق کمانډونه وایو.